السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شپږم درس لومړی برخه ده. عنوان څه شی ده؟ د اسم درې ګرامري ځانګړتیاوې، حالات، جنسیت، شمېر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیات ده. بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. موږ له قرآن څخه څه وخت پند اخیستلی سو، څه وخت ځان پرې پوه کولی شو چې عربي ژبه زده کړو. عربي د قرآن ژبه ده. نو انشاءالله زموږ تاسې وعده به وي چې کله مو دا ګرامر زده کړل په قرآن کې یې تطبیق کړو. نننۍ موخې مو څه دي؟ د اسم درې ګرامري ځانګړتیاوې، حالت، جنسیت، شمېر. حالت څه ته وایي؟ رفع، نصب، جر. جنسیت څنګه پیژنو؟ اسم مؤنث ده که مذکر ده؟ شمېر یې څونه دی؟ مفرد ده، یو ده؟ مثنی ده، دوه ده؟ او یا له دوه نه ډېر جمع ورته وایي په عربي کې. هر هغه کسان چې غواړي د حالت په اړه او د جنسیت په اړه معلومات ترلاسه کړي، نو زما هیله دا ده چې زما تیر درسونه دې وګوري، نو دا درس به ډېر ورته اسانه سي. راځئ مثالو ته ځو. د اسم درې ګرامري ځانګړتیاوې، حالت، جنسیت، شمېر په لاندې مثال کې معلوم کړئ. المجرمون معنا یې څه ده؟ مجرمان، ګناهګاران. لومړی سوال به ملا ځانه څه وي چې دا د پای تورو ترکیب لري یا غږ لري؟ د پای تورو ترکیب لري. ولې د پای تورو ترکیب لري؟ اونه. دا کوم جدول پورې تړاو لري؟ اونه چیرې ده؟ دلته ویني مسلمون. حالت یې څه ده؟ حالت رفع ده. مسلمون، مسلمانی، مسلمون. دلته به زه ورته شی نشته کومه سي. حالت یې څه ده؟ حالت رفع سه. جنسیت یې څه سو؟ مذکر اسمو پورې تړاو لري. او شمېر یې څه سو؟ شمېر یې جمع سو. نو تاسې درې ځانګړتیاوې د اسم وپېژندلې. بل مثال ته ځو. په بل مثال کې څه ده؟ رجلین، دوه سړي. آیا دا د پای تورو ترکیب لري یا غږ لري؟ عیني. وینئ د پای تورو ترکیب لري. عیني په کوم جدول کې ویلي؟ د مسلم جدول، مذکر اسمو پورې تړاو لري. دلته وینئ نصب، مسلمن، مسلمین، مسلمین، مسلمین. موږ پیدا کړل چې د نصب او جر حالت پورې تړاو لري. نو حالت یې څه ده؟ دلته به زه ورته نشته کوم چې نصب او جر دوه حالت لري. وروسته بیا موږ مشخصولی سو حالت یې څه ده؟ نصب او جر. جنسیت یې څه ده؟ مذکر. او شمېر یې څه ده؟ مثنی. مثنی څه معنا؟ دوه. بل مثال ته راځو. یتیمین. آیا دا د پای تورو ترکیب لري یا غږ لري؟ نو دا د پای تورو ترکیب لري. څنګه پوه سو؟ عیني. معنا یې څه ده؟ دوه یتیمان هلکان. حالت یې څه ده؟ څنګه حالت معلومولی سو؟ جنسیت یې څه ده او شمېر یې څه ده؟ د پای تورو ترکیب ته ګورو. عیني. عیني موږ په کوم جدول کې وویل؟ مسلم جدول، مذکر اسمو پورې تړاو لري. وینئ مسلمینې، مسلمینې. نو زه به دلته حالت څه ورته نشته کم؟ حالت نصب او جر. جنسیت یې څه سو؟ مذکر. او شمېر یې څه سو؟ مثنی. مثنی څه معنا سي؟ دوه دي. بل مثال ته راځم. مؤمنتانې، دوه مؤمنې ښځې. آیا دا د پای تورو ترکیب لري یا غږ لري؟ د پای تورو ترکیب لري. څنګه پوه سمه؟ تانې. وینئ دا د مسلم جدول مؤنث اسمو پورې تړاو لري. رفع حالت یې څه ده؟ دلته وینئ مسلمتون، مسلمتانې، مسلماتون. دلته څه ورته ولیکم؟ حالت یې څه سو؟ حالت یې رفع سه. جنسیت یې څه سو؟ مؤنث سو. جنس د دې اسم مؤنث. او شمېر یې څه سو؟ مثنی یا دوه. څنګه پیدا کړو؟ دلته وګورئ. مسلمتانې شمېر یې څو ده؟ مثنی دوه. السفینتانې کښتۍ ته وایي. عربي ژبه کې هر اسم جنسیت لري، یا مذکر ده یا مؤنث ده. نو دلته دوه کښتۍ. دوه کښتۍ څنګه دي؟ دا غیر عاقل اسمونه ورته وایي. څنګه یې حالت معلومولی سو؟ او جنسیت یې څنګه معلومولی سو؟ شمېر. تانې ترکیبي توري لري. چیرې دي؟ مسلمتون، مسلمتانې، مسلماتون. دلته حالت هم پیدا کړو. حالت یې څه ده؟ رفع ده. دلته به نشته کوم حالت یې رفع ده. جنسیت یې څه سو؟ مؤنث سو. شمېر یې څه سو؟ دوه. مثنی یا دوه. بل مثال ته راځو. کتابانې، دوه کتابونه. آیا دا د پای تورو ترکیب لري یا د پای غږ لري؟ د پای تورو ترکیب لري. انې دوه کتابونه. حالت یې څه ده؟ جنسیت یې څه ده؟ شمېر یې څه ده؟ موږ دلته څنګه مشخصولی؟ کتابانې. دلته راځو. د مسلم جدول مذکر اسمو پورې تړاو لري. رفع حالت یې څه ده؟ مسلمون، مسلمانې، مسلمون. موږ پیدا کړو چې په څه پورې تړاو لري؟ مسلمانې. حالت یې څه ده؟ حالت به دلته نشته کوم چې رفع ده. جنسیت یې څه ده؟ مذکر ده. شمېر یې څو ده؟ مثنی په څه معنا؟ دوه. یادونې زموږ درس به د قرآن کریم آیاتونو ګرامري تحلیل وي. هر ورځ به انشاءالله لس دقیقې درس وایو.
خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. د نننۍ درس لنډیز د اسم 3 ګرامري ځانګړتیاوې مو وپېژندلې چې حالت څه ته وایي، جنسیت څه ته وایي، شمېر څه ته وایي. لکه په تېر درسو کې چې موږ مفصله توګه وویل، نو نن هم تنها هغه مثالونه وپېژندل چې حالت یعنی رفع، نصب او جر، جنسیت مؤنث مذکر، شمېر مفرد څه ته وایي، یو ته وایي، مثنی څه ته وایي، دوه ته وایي، او عربي کې جمع څه ته وایي چې له دوو نه ډېر یعنی 3 4 ادامه. نو نننۍ درس همدلته پای ته ورسېد. په دعاوو کې مې مه هېروئ. تاسو ته ښه وخت. خدای پامان.